اے یو خبر به درته وکړم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دې نیکونو کې داسې نیکان تیر شوي دي چې د عقل واقعه واوري. لقمان حکیم صاحب ناوړي ګوره یو کتاب ځان ته واخلی ښه نوم یې دی کتاب الاسکیا څه نوم دی هغې کې مولوي صاحب د زکیانو واقعات دي چا زکیانو مولوي صاحب واقعات نو په هغې کې وایي وی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو نیکه دی معید نوم دی څه نوم دی وی د هغه څلور زامن د یو نوم ربیعه د بل نوم مضرو د دریم نوم ایادو د څلورم نوم انما. کله چې پلار وفات کېدو زامنو ته دا مال تقسیم که خو په رنګونو دا سور د یو او تور د بل او برګ د بل او شین د بل. پلار چې وفات چې په دې رنګونو کې د دوی ټکر راغی یو به ورته وی چې دلته خو یو به ورته وی چې دلته چې دی دغه دی دې کې خو شنه کرخه ده بل به ورته توره کرخه ده پکې وغیره. فیصله راوړه یو قاضي ته مولوي صاحب د قاضي نوم افعا دی څه نوم دی د الله کارونو ته ګوره د ده نوم افعا دی او د پلار نوم یې افعا دی افعا ابن افعا. او منې دا قصه حیات الحیوان کې دا په افعا کې وګورئ افعا مار ته وایي که نه وی دوی چې ورغله که نه افعا ته هغه خو پېژنده چې دا د معید زامن دي هغه ورته مولوي صاحب پسه حلال که څوک یې حلال که پسه یې ورته حلال که. مخکې دا خلک چې و چې مېلمه به قدردان راغی پسه به ورته حلال و که نه پسه یې ورته حلال که او کې شراب راوړو شراب یې ورته راوړو. قاضي صاحب ورته وي چې د معید زامنو تاسو ډوډۍ وخورئ زه ستړی یم او مزدوري ورته ودرو وي که څه کمیږي ورته راوړئ وی صحیح ده ځه. قاضي لاړو هغه یو ورور ورته وایي ربیعه ورته وی قاضي صاحب خو زمونږ ډېر قدر وکړه او پسې حلال که خو افسوس چې دې پسه ته د خپلې مور شودې چا نه دي ورکړي او د سپی شودې ورکړي. ابل ورته وی صحیح ده وی دا شراب ډیر زبردستی خو افسوس د شرابو چې کم د انګورو ونه ده دا د قبر د پاسه راختلې ده. دریم ورته وی ډوډۍ عجیبه ده خو کاش کې دا وړه حیضې ښځې نه ویلام نه کړي. څلورم ورته وی قاضي زبردست دی خو که حرامي نه وی پلار بچی غریب نه دی. هغه سړی لاړو قاضي صاحب ته وی چې یارانو خو یې دا ټیشن نه ورته وی سړیه دا د معید زامن دي د عقل او د تجربې غرونه دي دا ګورې سې نه دي راځه چې د دوی نه پوښتنه کوو اول به تحقیق وکړو چې خبرې صحیح دي که نه. چا نه چې پسه اخیستی و هغه پسې ورغی چې د دې مور مو په کار ده هغه ورته وی صاحب موږ دروغ درته نه وایو د دې مور مړه شوې وه او دې ته مو د سپی شودې ورکړي. ملګري ته وی حاضر اوله وی لیدو داسې بلاګانې دي. او شراب والا ته وی چې د دې ونه وی صاحب موږ سره هر قسمه شراب دي خو بهترین شراب هغه انګورو والا دي چې ستا د پلار د قبر د پاسه چې کومه ونه راختلې ورته وی هذه ثانیه هغه وینځې ته لاړ چا چې وړله همده کړي وي ستا خو حیض نه ووی دی وی هذه ثالثه وی د راځه چې اوس خپل پروګرام چوک مور ته وی چې مور زما د پلار څه نوم دی ورته وی افعای نوم دی که نه ویلې سیل به وی وی چې ال را باندې وی نو پلار د قاضي و دوه درې میاشتې به ورکو ما نه خیانت شوی دی د خیانت نه ته پیدا یې ورته وی هذه الرابعه. قاضي راغی او د معید زامنو ته یې وی ویلې قسم دی ما انتم الا الشیاطین
موږ ته خو دې غټ کار وکړو خو زه دې سره به ګورو دا معلومات مو څنګه وکړو هغې ورته وی چې صاحب ما خو دا پسه د دې نه معلوم کو څومره غوښې چې دي څومره غوښې د دې قانون ترتیب دی چې اول واز دی بیا غوښه بیا ډوکې واحد سپي دي چې د دې ترتیب بدل دی اول غوښه بیا واز دی بیا اډوکې یو وجه چې په موټر باندې سپی وې که نه موټر درته تباه او برباد کړو سپی منډې وې هلته چې دی د دې اډوکي او د غوښې په منځ کې واز دا ده هلته اډوکې نه لګېږي ما یو سپی پې ویلی او پاکستان کې په موټر مې 1,000 روپۍ ولګولې او منې او همغسې منډې ویلې ویلې ما چې دا غوښه وکته نو د دې غوښې او د دې اډوکي په منځ کې واز در ووته ما وی قاضي صاحب خو به سپی نه یې حلال کړی خو د دې پسه ته چا د سپی شیدې ورکړي او بل ورته وی مدور ورته وی صاحب ما د دې نه معلوم که شرابو کې 2 کاره یو چې ستړیوالی ختموي بل چې خفه خفګان ختموي دې ستړیوالی ختم که خو خفګان نه ما وی د دې قبر سره تعلق بل ورته وی یاد ویلې ما د دې نه معلوم که چې ډوډۍ چې څومره ده دا چې په شوروا کې ماته کې پستېږي او ویلې دا چې موږ ماته کړه انتظار مو وکړو مقصې کلکه ده نو د حیضې ښځې د لاس نه اوړه نه خمیره کېږي او څلورم ورته وي چې صاحب خفه کېږه مه به ستا نمبر دی موږ ستا پلار لیدلی و موږ به ورته راتلو او موږ ته به پسونو او ګډان حلالول خو چې ډوډۍ به راته تیاره کړه نو دی به موږ سره کېناستېده او ته موږ سره کېنه ناستېدې نو آثار الاباء تظهر فی الابناء نو ما یې که دا د پلار بچی وی دی به موږ سره ناست وی چې کېنه ناستېدې موږ وی دا حرام دی سیده عقل رسول الله مبارک د نیکونو واقعات چې وګورئ که نه تاریخ کې بیا درته پته لګېږي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نیکونه هر نیکۍ د زمانې د یو عقل او د تجربې غر رسول الله مبارک ځکه دومره تجربه ناک او هغه نسبي تجربه ورته حاصله